السلام علیکم د خپلواک تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو هیله ده چې ټول بروغ او جوړ اوسئ. دا چې په دې وروستیو کې د فیسبوک پر صفحو د کرکټ په تړاو یو شمېر ناسم معلومات خپاره شوي دي چې ګواکې د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغرستان اګزی به ډېر ژر بدل شي او پر ځای به د ملي لوبډلې 3 تنه نور تکړه لوبغاړي هر یو حشمت الله شاهدي، نجیب الله زدران او رحمان الله ګربز له منځ څخه به یو تن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شي. دغه معلومات ټول ناسم او له کومې رسمي منبع څخه نه دي خپاره شوي او د کرکټ مینوالو ته زیری چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ 3 اوریزې او 50 اوریزې لوبې ترسره شي چې یادې لوبې به د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره شي.